السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ومغفرته په مکة المکرمه کې روژه نیول او ثواب یې عبدالله بن عباس رضی الله عنه مبارک وایي په مکه مکرمه کې روژه نیول دا په 100,000 روژو د پیما سیواها که په نورو ځایو کې سړی 100,000 روژې ونیسي خو په مکه مکرمه کې یوه روژه ونیسي دا په ثواب کې سره برابر دی. نو یوه روژه یې په 100,000 د یوه میاشت روژه هلته تېرول دا په 100,000 ده. پر اهل حرمینو الله رحمت کړی دی، د الله نازولی دی. په جنت کې به هم مقامات بلند وي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مجاورت کې به هم تر موږ ور قریب او ژوندي وي. والله دې پر موږ باندې رحم وکړي. اهل حرمینو ته نو دا پکار ده چې دا خپل ثواب ټول امت ته ور وبخشي. د دې په وجه به ټول امتیان اهل حرمینو سي، ټول امتیان به اهل حرمینو سي. ځکه الله جل جلاله او د الله جل جلاله حبیب محمد صلی الله علیه وسلم په دې خوشاله کیږي چې ودغه امت ته یې څوک ثواب وبخشي. داسې ما کېږي لکه عبدبیه چې وایي مړ دی نو مړي ته ستا ګټه نه رسېږي نه د ده ګټه در رسېږي. عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه یو وخت مناجات کوي، دعا کوي و یا رب ته خو ما ازلي سعید ازلي نیکبخته که یا رب که به ازلي بدبخته یم ازلي دوژخي یم جنت ته مې نه بیایه نو زما بدنه او زما جسد دومره غټ که چې دوژخ ورباندې ډک سي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم امت ته نجات ورکه. ما د رسول الله د امت کفاره وګرځوه د دوژخ، ما د دې فدیه وګرځوه دوژخ لره. جبرائیل امین راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي چې الله جل جلاله غیرتمن ذات دی. د عمر د غیرتمنې خبرې خوند ورکړ. الله جل جلاله و عمر ته دا پیغام راستولی دی چې ته من اهل الجنه د اهل جنت څخه یې. نو تاسو اهل حرمینو پر موږ رحم وکړئ، موږ خو لرې یو نسوک لای قسمت مو نسته. تاسو په حرمینو کې یاست، تاسو هر طاعت او هر عبادت تر موږ زیات دی، تاسو هر نیک کار تر موږ زیات دی. تاسو ثواب و امت مسلمه ته ورشریکوئ ځکه د ثوابو رسیدګي سره کیږي. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما په امت کې به داسې قومونه په ورځ د قیامت راپورته کړول سي، هغه قومونه چې د الله حضور ته راوړل سي، عملنامې به وکتل سي، په عملنامو کې به په میلرهاو روژې، په میلرهاو حجونه، په میلرهاو غذاوې، په میلرهاو زکاتونه، په میلرهاو خیراتونه لیکلي. اباریان سي یا رب موږ په ژوند کې 10 کاله روژه را باندې راغلې ده، په کال کې 1 میاشت 10 میاشتې حج مو نه دی کړی یا کړی مو دی یو مو کړی دی، دا په میلرهاو حج په میلیاردو روژې دا له کومه سوي دي یا رب یا ذوالجلال والاکرام. دا رحم د له کومې خوا را باندې وکړي. ملایکې به غږ وکړي چې دا هغه تحفې د امتي محمدي صلی الله علیه وسلم دی. دا خو د رسول الله امت خو بخیل امت نه دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم زموږ په حق کې اختری کاوه، 2 پسونه به حلالول، بیا به لاس پورته کول یا رب یو د محمد څخه قبول که صلی الله علیه وسلم، یو من امته د دل امت څخه قبول که. دا امت خو د رسول الله امت تی، په دې کې باید سخا پرته وي، په دې کې باید مینه او رحمت او ترحم پروت وي، په دې کې باید شفقت پروت وي. نو اهل حرمینو تاسو موږ عاجزان په ثواب کې در شریکان کوي، ټول امت مسلمت په ثواب کې در شریکان کوي او موږ ته دعاوې کوي. خاص د دیوبندي په دعاو کې در سیر نسی. ډېر ګناهګار یم چې الله جل جلاله
هدایت را نصیب کړي. الله جل جلاله د دنیا او د آخرت خیر را نصیب کړي. نو هلته هر عبادت کول اجر لري، هر عبادت کول الله تقبل دی، هر عبادت کول هلته په ډیرو باندې دی. اتحاب اهل الاسلام بخصوصیات صيام د ابن حجر علیه السمیع المکی چې په 9 کې وفات شوی دی، صفحه 58. مکتب الطیبه چاپ دی المدینة المنوره. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ومغفرته.